د خوشحال سادات ستر ګزار په پاکستان. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونو ته په غبرګون کې پاکستان مخاطب کړی او ورته ویلي فکر کوي د بمبار ستراتیژي دغه علاقه نه ده. نوموړي ویلي پاکستان د پر افغانستان د برید پر ځای په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه، مدرسې او د هغوی ملاتړي پاکستاني پوځیان او افسران چې هغوی ته اطلاعات ورکوي او وسلې پرې پلوري په دقیق ډول نښه کړي. پر افغانستان بریدونه د دښمنۍ له زیاتوالو پرته بله ګټه نه لري. موږ یې په شدت غندو. بلخوا پر افغانستان د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو ته په غبرګون کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ لیکلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې یا د دې پدیدې د ریښو ایستلو رښتینې اراده نه لري او په یوه نیابتي جګړه کې د نړیوالو قدرتونو په وسیلې بدل شوی دی. د ډیورند کرښې د دواړو غاړو ته وروستی تاوتریخوالی یوازې د پښتنو بدبختي زیاتوالی شي. پر افغانستان هوایي بریدونه یوازې د ګډوډۍ یا پام اړولو لپاره دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.